الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري لوی شان ورکړي دي او ډېر لوی عزت یې ورکړي دي. پیغمبران ټول د الله مقدس بندگان دي او الله د دې ټول امت او د انسانیت د پیریانو انسانو دواړو د هدایت لپاره لېږلي دي او د هر پیغمبر نه الله ډېر کار اخیستی. پیغمبر نه پزانی نه پمالی او چې الله ورته کوم حکم ورکړي هغه حکم قوم ته رسوي، بس د الله د حکم تابعداري کوي او بغیر د سلالت نه. قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. وې د تاسو نه پیسې نه غواړم، پیسې او اجر ارڅ چې دي دا د ما په الله دي، تاسو نه څه نه غواړم. هر پیغمبر دې ته نه دي کتلې چې نور دی او که سوری دی، یخه ده که ګرمي ده، سخته ده او که نرمه ده. چې الله ورته کوم حکم کړی دی د هغې تابعداري کړې ده او د امت رهنمایي کړې ده. د چا لږ قوم تابع شوی دی د چا ډېر. په دې پیغمبرانو کې خدای پاک بیا بعضو له په بعضو کې درجې مقرر کړي. په فرشتو کې شته، په انسانانو کې شته. ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نو په ټولو انبیاو پیغمبرانو کې د لوړې درجې پیغمبر زموږ محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، سید الانبیاء والمرسلین. خپل حضور پاک فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر. زه د ټول آدم د اولاد سردار یم. سردار مشر ته مشر ته خلق په هر سخت کار کې رجوع کوي ورځي. نو د قیامت پر ورځ به دا ټول مال راځي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت. او حضور پاک فرمای آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبران دي ټول به زما د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ولاړ. نو د پیغمبر عزت دا زموږ د امت او زموږ د خلقو عزت او قدر دی چې دومره عظیم پیغمبر خدای پاک موږ نه راکړی. او بیا د دې حضور پاک په برکت باندې خدای پاک ډېرو خلقو ته هدایت ورنصیب کړی. د مکې هغه خلک چې هغه د جهالت نه ډک زمارو، قسم دې که تاسو د هغوی حالات واورېدل توبې به وباسئ. مردارې به یې خوړلې، مردار ډاکې به یې کولې، غلاګانې به یې کولې. ډاکې غلاګانې د کار خپلو میندو سره یې نکاحګانې کړې، سکه میندو سره، مېرنۍ هم نه، سکه میندو خپلو خویندو سره یې ودونه کړي. او په کورونو به یې جنډې لګولې. په بخاري شریف کې حدیث دی او په ابوداود شریف کې شته. په کورونو یې جنډې لګولې وي. دا به د دې نښه وه چې دې کور ته څوک هم راځي نو خپل خواهش پوره کولی شي. بدعملي به پکې کېده. او ګڼ کسان به په یو کور ورغلل، نو یوې زنانه سره به یې بد عمل وکړ. نو بیا چې به ماشوم پیدا شو نو ټولو پسې به سوال جواب ولېږه، به یې راوغوښتل. نو چې په چا به یې ګوته کېښوده وي تاسو ته پته ده چې تاسو ما سره څه کړي دي، دا بچی اوس زما ستاسو نه پیدا دی. وی پلانکي دا ستا نه دی ښه، بس د هغه نه به یې نسب هم شو، د هغه نه به یې میراث هم. او کله به یې دومره بې شرمي کوله چې د بار نه به یې جادوګر راوست، دا علم قیافې والا د دې لاسو د خپو د دې نښو نه پته لګوي. نو چې څومره خلقو به دې ښځې سره زنا او بدعملي کړې وه، به یې ټول راوغوښتل. چا به انکار نه شو کولی، دی قومي مسله وه. نو هغه کس به یې راوغوښته، د دې ماشوم خپو لاسونو ته به یې وکتل او د هغه زناکارو لاسونو خپو ته به یې وکتل. نو چې چا سره به یې کرښې برابر وي دا ستا بچی شو. دا حل په زنا به یې فخر کوه. او د ډېرې بې غیرتۍ یو بل درته ووایم، خپله ښځه به یې یو سړي له لېږله، یو خان له، یو نواب له، یو د ښه نسب خاوند له به یې ښځه ولېږله. وی ته ورسره میلاو شه. چې به ورسره میلاو شو، دی به دې ښځې ته بیا نه نږدې کېده. دا څه دپاره؟
دې دپاره چې زما په دې قوم کې او زما په نسب کې د هغې خان بابا نسل پیدا شي. دا څومره بېخوندي ده. لکه نن چې خلک څاروي لیږي، یو ښه غویله یا یو ښه چیلیله چې یاره ښه نسل پیدا شي، دقسې به یې ښځې ښه نسل له پردو سړو له لېږلې وي، دا په دې به یې فخر. بربنډ به ګرځېدل، بربنډ لوس بربنډ. او د سماطي لو چې تلل، دوه کسه به یو ځای روان شو، د دې ځای نه به اندامونه ښکاره شو، هلته به الله پاک مبارک پیغمبر راولېږه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دغه ټول ګندونه خدای د هغه په ذریعه ختم کړل، او د هغې خلکو نه الله هغه پاکیزه قوم جوړ کړ، مقدس قوم، پاک قوم، چاته چې صحابه کرام ویلي کېږي چې تر قیامته پورې به د هغوی مثال څوک پیدا نه کړي. غلاګانې بند، ډاکې بند، مور خور خو څه کې چې ډېرې ښځې حرامې شوې چې مامي ته ما ته به نه نږدې کېږي، څه ورته ویلي کېږي، خواښې ته به نه نږدې کېږي، نوسۍ در باندې حرامه ده، دا حرام، دا حرام، رویرا خورزه، دا حرام، دا حرام. حتی که چې کم هلک او کمې جینۍ د یو ښځې پیوس کړل، دا حرام. مردارې به نه خورئ، مردارې به یې خوړلې. زنا سخت جرم، سخته پابندي. که څوک هلک او جینۍ واده شوي وي او دا کار یې وکړه، سنګساروی به، او که څوک واده شوي نه بې وادي نو سل دورې به وي. په چا به الزام بلکل نه لګوي، تهمت د زنا، او که چا په چا د زنا تهمت ولګو، اتیا دورې به وي. خدای پاک معاشرت داسې پاکه کړه، قسم په خدای داسې خلک ته جوړ شو د رسول الله مبارک د برکت نه، چې مقدس او پاک او خشته او رښتونی او امانتګر او صالح شخصیت د خدای پاک جوړ کړل، چې هغې ته صحابه کرام ویلي کېږي. د هغې نه پس د هغوی شاګردان، ورپسې د تر زمونږه پورې، دا مونږ چې نن ښکلي ایمان لرو، یو الله منو، قسم په خدای دا د دې عالمانو برکت دی. هغوی نه پس مخکې د هغې د استادانو، زه د صحابه او بیا د حضور پاک مبارک، او دا زمونږ ښکلی اخلاق، او دا مونږ چې لور خور مور کې تمیز کولی شو، او ښځه وغیره کې، دا ټول د پیغمبر علیه السلام برکت دی. خدای چې مونږ به په کوم طرف سرو، دلته خو چې کومه غونډۍ لټۍ نو بوتان پکې راوځي. زاړه چې څومره کندرات یو کم یو لټۍ نو بوتان پکې راوځي. پته ولګېدله چې په دې علاقه د بت پرستۍ یو دور تېر شوی، او ګوتم بدھ بوتان پکې راوځي، د ګوتم بدھ یو دور تېر شوی. نو که د حضور پاک تعلیمات نه وي را رسېدلي موږ ته، نو نن به موږ هم په کورونو کې بوتان پراته وو، هغې ته به هم رام رام کوو، یا به هم ګوتم بدھ ته سجدې کولې. نو زمونږ د ایمان، زمونږ دین، زمونږ شریعت، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت دی. او موږ له ډېرې دعاګانې ګورې غوښتې دي، لږې نه ډېرې زیاتې دعاګانې موږ له غوښتې دي. پیغمبر مبارک امت ته ډېر زیات سوالونه کړي، او بیا بالخصوص زمونږ د خلکو حضور پاک ارمان کړی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لوددت انی لو رأیت، ارمان که ما خپل رونه ولیدلې، ارمان که مې رونه ولیدلې. صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو، د الله رسوله. وینا انتم اصحابي، تاسو مې ملګري یې، رونه مې هغه خلک دي چې زما نه وروسته به راځي، زه به یې لیدلی نه یم، او نالیدلې به په ما ایمان راوړي، او ما به مني. صحابو ته ملګري ویلي دي، او موږ ته رونه ویلي دي، رونه. نو بیا ترې صحابو تپوس وکړو، وایي د الله رسوله دې به د قیامت پر ورځ څنګه پېژنې؟ وایي دې به د اودس د اندامونو نه پېژنم، د اودس د اندامونو نه به رڼاګانې خېږي د قیامت پر ورځ. څوک چې اودس کوي او په کوم اندام اوبه واچوي، د هغې اندام نه به د قیامت پر ورځ رڼا خېږي. هم غر محجلون یا محجلین من آثار الوضو، د اودس د اندامونو رڼا به خېږي. نو زما وروڼو په موږ د حضور پاک ډېر لوی احسان، ډېر لوی کرم دی د پیغمبر مبارک.
چې زمونږ دا دین ارس د هغې د برکت نو اوس به موږ څه کوو یو به د هغې د سنتو تابعداري کوو اتباع سنت باندې برته یو جمعه بیان وکړم انشاءالله خدایم یو پټینې غوندې عمل درته نن ښیم هغه عمل به کوو انشاءالله هغې کې زمونږ ډېر لوی خیر دی ادا چې موږ به درود شریف په حضور پاک وایو او رب العالمین په خپله په قرآن شریف کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله پہ درود وی او دا اللہ فرشتے پہ درود وی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے مومنانو تاسو په دې پیغمبر درود وای او چې کله ور مخامخ شه سلام وای یعنی الله خپل په درود وای او دا په الله فرشتے په خپل په درود شریف وای یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناست حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیہ السلام راغی ودا یو فرشتہ پړون بيدل د اسمان نه راکوزه شو مخکې نه راغله او د الله نه اجازت وغوښته الله مال اجازت راکزم په نبی علیہ السلام سلام اچو نو الله ول اجازت ورکړو دا فرشتہ پړون بيدل پتا سلام اچي نو چې هغه فرشته په حضور پاک سلام واچو نا فرشتہ و تسکر وی اللہ پاک ما تاوی چی تا دی پیغمبر تاو آیا چی سوک لس زل چی سوک یو زل پتا دروس شریف ہوئی لس گناہونا بے خدای معاف لس نیکے مولا خدای لکی لس بولا خدای درجیو چتی کی وی اللہ فرمائی چی تر دن تپوسو کا چی ارزی تا اس خوشحالے حضور پاک کو فرمائے او اس خوشحال شو یو ذل چتا اللہم صلی علی محمد تکے ہوئے یو ذل بس لسنے کے لس رحمتون خدر تراغ لل او لس گناہون دی ورجے دے لسنے کے لس رحمتا لس گناہون دی رجے دی کیگی لس مرتبی دی بلندی دا درود شریف دیر لوے برکات کسے زمونږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف لیکلی دا سفیان صاحبان یې وایي مستقل نو هغه د هغه درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه یو ځل په لاره باندې روان وم یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی وی هغه کوی له ورغله وی کوی کې برقه نشته یا خدایه زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې ماشومه جینۍ وه وی ما لراله ما ته وی کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري اوبه په سر وباسم وی ما ته وی د لره وباسم ما وی ما لکه سوچ وکړه چې د دې سره به یا بورقۍ ګډې چیلۍ سرې خامخا به څه لوښې ورسرې نو ما له به اوبه راوباسي وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څه ټکې وې او چوپ یې کړې او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو ورو راختې د کوی سر ته راورسېدې وی ډک شو وی ما ته وی اسکه بابا جي کاکا جي وی اوبه مې وڅښلې وی چې مې وڅښلې وی بیا یې څه ټکې وې چوپ یې کړې اوبه بیا واپس لاړې وې ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه مې بچي پیری که انسان لورې وی نه د خدای انسان لورې مې پیری خو نه دا دې څه چلو یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویښله وی ما ته چې بابا جي دا جادوګر نه هېڅ جادو نشته دا څه وی دا خو یو مولي صاحب تقریر کو نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي درود شریف وایه نو خدای به یې کوي او چې کم دې څه حاجت او نه پوره کېږي نو درود شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي نو چې زما څه حاجت یې زه درود شریف نو خدای پاک حاجت پوره کوي نن مې دغه حاجت او اوبو ته ستا دپاره حاجت شو نو درود شریف مې ووی اوبه د کوي سر ته راغلې
چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف وې او واپس پر ځای لاړ. اوس دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري. دا روحاني اسباب چې څومره کنه دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی. اخو ماشومه بس هغه ته خدا څخه ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولې ورکړي دا ګولې خورا دې سره د وجود نه خلا لاړ شي او کفر او خلت لاړ شي. هغه پوره یقینو بس عمل پې کوو. درود شریف ودا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه واقع لیکي یو سړی پلار او زوی حج روان یو عمرې له حج زپکه تیریو نو پلار په سفر باندې روان دي نو د دې الک دا پلار نه جوړ شو چې نه جوړ شو نو قافله وته نشوي ساره دې قافله ته لاړ او دته وی چې بسترې دې پلار ته کې نو اوس دې تین شي او تب جواز اتلې نشي نو ته دته ایثار شه د خدمت قافله ته لاړ نو دې خپل پلار ته ناشته پلار نه جوړو بیمارو مړ شو. څنګه پلار مړ شو د په صادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن چې خدای پاک پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندگی د سفر د سره بس دلته خو زما سوکشتم دشت او بیابان نو د باغ پلار صادر واچو چې نږدې کم کلو او الته خلق ته اعلان وکړي چې خدای مو بخا زه مسافرم زه پلار مې قافله کې تلو پلار راته مړ شوی مهرباني وکړئ راشه زما پلار ما سره خخ کې چې جنازم په کې او دفن یې وکړي. خلق وی ضروري کم ځای دی پلان کې ځای کې زه مونږ چاره بلچې کفن درلو فکر مکه وتر پلان مونږ درلو ډیراغي او چې څنګه دی پلار تکې نه پلار خامخا بنده ته خوږي جنا والا ورغلی نو دا پلار د مخ نه هغه صادر لړکا پلار ته ګوري چې صادر یې لړکو پلار ته قتل د پلار مخې د خر ګرځیدل مخې بدل شو. مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علی السلام په برکت او په دعا ختم کړي خدا سے یو کس نیم باندې کیږي په امت من حیث الامت باندې کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي چې څنګه مخ د خر شوی دی د فورن په صادر د پاسه چولې دی او په دومره هیبت راغی چې دی بهوشه شوی چې دی بهوشه شو پرې وته یا خدای پاک دا سوچ اوس په خوب کې دی ویني په دې بهوشه کې چې دی ود دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ګڼ شپیر مرګري دی وسلم حضور پاک مبارک دې سړی ته وای مرګري ولی پریشان ودا الله رسوله پریشان پدیم چې مونږ روانو حج ته یو عمرې او پلار مې دل تراته مړ شو دغه سي دي خلق له لاړم چې راشه د ما پلار را سره خخ کې د ما د پلار مخ بدل شي به زه دې لاره خدای دې لاره رسول کم دې پلار دې اوس دې خوب کې امداد وې مخه کولاو کا صادر مې لري وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس داغه په مخ راخ چرېخ کو د پلار مخ می ټیک شو او د مخ کې نه خپل شو نورم خشته شو مخې دلنده شو ډېر زیات خوشاله شو رسول الله مبارک ته د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پکې دا خلک بسوي چې دا متأخر لرا وستو کې انسان لدی راوست تا ته سپته ولګي د چې ترال استاد پلار بروزانه په ما درود شریف وي او فرشتو باغ درود شریف مال را رسول او دا ګوري حدیث کې راځي خان من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وي دې ډایرک په خپل او چې څوک د لری زینه وي نو هغه ما ته را رسولی شي فرشتې را رسي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتې په دې مقدس مکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتې ما را رسي او بیا څنګه ور رسي فرشتہ لاله شي ورته وي فلان کی د فلان کی زوی
نن پتا دومره درود شریف ویلی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی باقاعده فرشتي وته د پیغمبر مبارک غ درود شریف رسي اسرون تاسو یو خبر د درود شریف فضیلت خو په خپل ځای دی او دا اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم تاسو ته زم د درود شریف د برکت ستانوم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه غشتل کی ستا د پلار نوم غشتل کیږي تا چې درود شریف کوی نو فرشته یو سل پیغمبر مبارک ته سوی وی پلان کی د تورنځو د کلی د پلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی نو رښتیا وایي چې پیغمبر مبارک ته دا پیش شنه به خوشاليږي او که نه خوشاليږي او تعالی به دعا کوي او که نه کوي نو غټه فائدہ د درود شریف دا ثوابونه خو په خپل ځای دی غني کی خو د درود شریف غټه فائدہ د ټولو نه مضبوطه فائدہ دا چې د درود شریف د برکت نه مستا او استاد پلان نوم روزانه د حضور پاک مخ کې نو استا د پلار درود شریف روزانه را رسیدل ویننه هغه فرشته د نور خلق او رسول او استا د پلار پکې رانل بما دې تاسو کو د فلان کې علاقې او سړیو اخوري ګول روزانه په هر ټیم کې ماما درود به یو را رسیږي نن خداغه درود راو نه رسیدل ای فرشته وي چې خو مړ شوی او تا ته محتاج دی ومه چې ما ته سي محتاج دی وداغه شکل بدل شوی نو یې زه خدای دلته تعالی را وستم چې زه وسره مدد وکم امداد وسره دې کې ګور ډېرې برت زمانو هغه و چې دا بهوشه نراویښ شوم او مې قتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخ کې نورم خشتاو د زمانو درود شریف ډېر برکات دي خلق د دې نه دی لال شي په مسجد نبوي مبارک کې منځو کې حج دلال شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک دلال شي ته منځو کې او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقام قدرېږي او په حضور پاک درود او سلام ډېر خوان کوي ډېر وګوره داسې بد قسمت پکې شته دا ګوره په جمعات کې ناستم دروغ د تنه مو دروغ ګناه ده یو سړی نه مې تاسو کو ال تتل عمرې له عمرې لا د تلور وځي وا او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام لنوتل هلکه ته مسجد نبوي ته منځل نه تلې وی تلې مونږ مې پکې وکړو نو ته سلام نه ورغلې وینا نه ورغلې مې ولې وړې راشته نو وی دا خدای سپیره دا خدای سپیرو ته دلته کې 1000 روپۍ دې سما هلکه زر درویش ما چې ګورم چې په دې رش کې او په سره ټوپونه وې کو په سره سپیره داستا کار راشته دومره ورځې تیرې کړې ته حضور پاک له سلام لا ورنرل نو باز سپیره پکې داسې او باز نیک بخ پکې داسې مشتا چې غي سارم وردي سلام اچي ماسپخینم وردي سلام اچي مازیګرم وردي سلام اچي ماسختنم وردي پر رسول الله مبارک سلام اچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دي اورم نو صحابه دې تپوس کې وقت بلته الله رسول استا وجود خو بخوري شوی تبه زمون سلام څنګه اوري وجود باندې خوري شوی ځکه مړ خو چې قبر کې کېده خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزمک حرام کړی دی چې د پیغمبر غوخه بنخوري د پیغمبر وجود بنخوري فنبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې دی روزي وته ملاوي نو التم یا مقام خلال شي او خلق سلام او درود وای التم ډیر بیا د بینن سما کې دغه قانون دار چې د حضور پاک مخه ته ودرېږي نو ډیر چغې بنوي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دا پیغمبر د आवाज نه आवाज نو چته ډیر چغې بنوي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم التکیدا آیت جنگلی مبارک د پاسه لیکل د پیغمبر علی السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنگلی د پاسه لیکل نو التبا خاموش ولانه ودرېګا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله
او دا به په خپل لکې راولي چې پیغمبر مبارک وسلام او چوم دلته نو دی اوري الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه کوشش وکاري کې ډېر وخم وانه کې نور مسلمانانو ته تکلیف مونږ رسي او چغې مونږ وای او شورم نه کوي او ډېر خلک الته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستی او تصویرونه وباس په تصویرونو پیغمبر ډېر زیات خپکی تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعض خلک پکې داسي ابل زګاړي ته خطه ده یو لک راغی یو تصویر د سره وباس مې بچی تصویر ګناه ده وی برکت له وباس ګناه برکت ده برکت له ما وی ګناه ده پکې بچی وی برکت له وباس ټول الته کې په حرم مبارک کې خلک ناسي ویډیو کیمرو سره ویډیو غانې جوړي یو بل تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خوا کې تصویر سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده او الته څوک چغې وباسي نه چغې به نه وباسي په ډېر اطمینان او په ادب په حضور پاک سلام واچي او بیا چې یو قدم ورمخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی هغې ته یو ستوړه مخامخ ده نو په هغې به سلام واچي هغې باندې به صلات نه وی صرف سلام بچي السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار داغه چې کوم صفاتونه دی او چې یو قدم ورمخکې شي نو بیا یو بل سوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخته نو پاغه به سلام واچي داغه هم صفاتونه بیا خلق لګ مخکې شي مواجهه شریفه نو قبله ته مخکې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه به سوال نه کوي د اچا نه هم سوال نه کوي سوال په دې ټولو سيزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه بکو الله ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې نو د الله نه به سوال وکړي نو هلته ډېر خلک دی او سلام اچي او ډېر خوند کوي هغه ځای کې سلام خدا پکې شرط دی چې په هغوی سلام اچي نو بیا به ورسره په دواړو شیخینو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر په هغوی به سلام زمونږ د صاحب د مرقات یو واقع لیکلې ده مولا علی قاری لیکلې ده برته نه اشعه اللمعات کې شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه لیکلې دا د مشکات شریف محشر یو سړی هغه مدینه منوره ته راته او په نبی علیہ السلام به سلام او د هندستان یو کال حج ده د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما مناقب کې لیکل تاسو کته شي نو اوسم چې څوک حج د دینو دوستان ولا راغون شي نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تاسو کې تعالی سره مستاسو سوال جواب دی نو یو دوست دی نو هغه تاسو خراب سره صحابه پسې به بدرت وي نو هغه لورغه چې لکه د حج د زم تاسو دې سدي پکاري کې دلانو وینا ما خو سم نه دی پکار نه کسبي ماته وای یار زما یو سوال جواب دې کدا کول شي بالکل کدا ما په وس کې وستا په وس کې دی ولا والله سره وعده او کدا به پورا کې چې زما په وس کې ولې بنه پورا وعده وی چې خل حج کې او بیا مدینه شریفه ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وای زما سلام هم په وای دبل سلام هم رسول شیخا هل خلق ته وای زمون سلامونه ورسوي نو ډیر شي نو خیر داسې ویلي چې الله ته وایا الله ما ته چې د پیغمبر علی السلام متعلق چا سلام ویلي خدای خلق ته معلوم دي بس دې واسطه ما سلام وته او کومه د یادي نو ویلم چې د پلان کې را طرف نه سلام السلام د پلان کې نه د پلان کې نو چې خپل سلام واچي نو زما سلام په حضور پاک مبارک نو بیا به دا سوال جواب وکړي چې زما غ دوست هندستان د پلان کې کلی وای زما ستا ملاقات ترې لکېږي او تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دی ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي
د دوی د وجې دله نه راځي دا مې په سترګو ښه نه لګي مې چې هلکه ظالمه دا دې څه وی چې نه بس دا مې نه لګي مې چې دا خو زه نه شم دا سوال جواب رسول ما ته ویل تا خو ما سره وعده کړې ده دا زما دا سوال جواب ته ورسول وی چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل سلام مې ورساو نو دغه سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ته وویل وی مې چې راشه پښتانه خو وایي چې لکه ستا د چا وجلې نه دی نقل کفر نه باشد دا خو د نقل کوم ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلان کې د پلان کې ویلې او د هندستان د پلان کې کله او پتا سلام وای او د سلام نه پس وای چې زما ستا ملاقات ترې ډکیږي چې د راشه او د ابو بکر او د عمر د وجه دل نه دا زمام دشمنان دي استام دشمنان ودا مې وې ویرالم خپل بلډینګ ته خو د شم سملا وی خوب کې خپل کلی نه چې خپل کلی کې ما او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې عمرګری وسره دي او دغه دوست مې مولاړ دی وی حضور پاک مان ته وای په دې خوب کې فرمایي چې دا سړیو چې تا ته وی چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي مې چې او صاحب دا سوال جواب راته کړو وی نبی علیہ السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خولي هغه ګونه کې په ګوتو اشاره وکړه وی عمر صاحب سره تور د ور مخ شو او پټه سي سټو او سټي ته خو ورته تنه دی وی دا خوب راويخ شو وی ما د خوب دا تعبیر وست چې دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په خپل مرګرو خپش نور د حالاتو نه نه خبر وی چې د حج نو واپس عالم خلق ټول مبارکه لران وی دا آشنا مې رانه وی چې میلمان لک په قلار شو نو زه لاړم کلی ته چې ما دا دوست بیمار به چې مال رانه کلی لک بیارته وی چې د ورلم دروازه مې واله خدن आवाज راکسو کې مې ز پلان کې د حج نه راغلم خو دماغه دوست مال ملاقات نه رالم کنا جوړی دې تاسو ته وی هغه دروازې ته شو ما په جړا شو چې هغه مړ شوی وی ما وته چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلان کې ټیم باندې وسلخانه ته نه نوته باتروم ته متیاز ولا راونه مونږ ورپسې ورنه باو خو نه جواب نه را اخر کې دروازه ما تک چې دروازه ما تک دنم وکته نو په غسل خانه کې چا پتورواله سر ته یو خوا پروتو تنه بل خوا پرتا و او مونږ ته سړی نه دی معلوم چې چا پتورواله وی تا ته دی وی ما وته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی چې ولې د خاوند د مرګ روز خلکو ته معلومه وی قسم دې اق ټیمو چې کم ټیم ما خوب لیدل وی ما وته وی چې وهون کې ما ته معلوم دی وی څوک ته واج ته وی مې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او د حضور پاک په حکم یې او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واته د حواله درکو هغه کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی حج لبا تقوا مې تیرا په خوا به خلک لاله نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تیرو اوس خو هغه وختونه څوک نه تیري او نه تیرول شي اوس خو اتر ودی تیری مدینه منوره اتر ودی کې بعض بدبخت داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي الګا چې مدینه منوره باندې خدای در باندې فضل کولاړ نو کم بخت هر منزل جمعه ته د مسجد نبوي مبارک د جمعه خو ډېر فضیلت دی یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې یو منځ په دومره ثواب کېږي لکه نور جمعهتونو کې چې زر منځونه او بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغه کې اوراوی د ابو الخطاب دمشقي له کمزور دی هغه کې داسې دی چې یو منځ په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب کېږي لکه د نور جمعهتونو کې چې د 50 زر زموږ بد قسمت خلک پاغه کې بلډینګانو کې پراته مونږ نه دي څونه قیمتي مونږ دي چې څوک حج عمره لاله شهر منزل جمعه ته ده او چې التکم اوسېږي بعض مسافر دي الته مزدوري کوي د چا دکانونه لري څوک مزدوري لته اغي تم داوي چې
چې کوشش کوي چې کله د خپل کار نه روزګار شي نو سار خو ټول روزګاري خلک نو سار هر سار مانځله بس دې نه به وي ته ځای قسم دې که دا وخت په ګوتو راځي ګوتې به مروړې چې پاکستان ته راشي بیا به لاړ شي او ماسخوتن هم ټول خلک روزګاري نو سار او ماسخوتن دا دوه منځونه خو پکې کولی شي نو زه مسافرو ته هم وایم که ګاډی درته میلاوېږي په ټکسي ځان لکوې څلور پنځه کسه په حرم ته دی مونځ او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته د جنت ځمکه ویلې هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانې عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره مې چې ما ته ځای وښایه نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه نو بعضې ښځي خلک خوش قسمته او دوه رکعته نفل پکې کوي او بل خو دا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک لس کاله تېر کړي ټول منځونه یې پکې کړي نو دغه حالم چې و دی به ته او په نبي علیه السلام مبارک به درود شریف وی او خوش اواز او په ښکلي اواز به یې وی خلکو له به یې خوند ورکړ نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه والا ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شه نو باید نو چې څنګه یې بوتو نو مالدار سړی و نوکران دا مفتي شفیع صاحب لیکلی نوکران یې د مخکې نه ورته پې کړي نو هغې کلک ونیو ګرفتار یې خدای زه خو د ډوډۍ له راوغوښتم او کوټې ته یې دننه کړ او ورته ویې شابه جبه راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایه زموږ اعتراض نشته نو دا په ابوبکر او په عمر ولې ژبه یې تېره وویسته ولې یې پرې کړه وایي په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سوال چې دلې جوړه دې هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرېږدونه وینه چې سړي جمع دلې ژبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې دروازې مخې ته پرېوت وینه تتله بېهوشه شو دی وی په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې ولیدل وی ما ته وی چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زما نه دا د ژبه وی حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وده دی وی وله مې ورکړه وی خوله کولاو کړه وی خوله مې وازه کړه وی هغه ژبې هغه مونږ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې وی چې خبرې به شروع کړې ټیک شوم او راویښ شوم بالکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ نه او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شوم رالم ښه شوق سره مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم وی په ډېر شوق لګیوم وی یو سړی راغی ما ته وی چې دعوت ته لګم مې چې ډېره وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځه بل دلته نه ژبه پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما د ایمان دی که نه چې که زما نه خدای پاک څوک ما نه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سر هم پرې کړي نو ماله بیا خدای یو دی ما خو یو یقین پیدا شو وی چې باید تم په حقه کور یې وردن نه کړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوي لږ خو د ګبراو شوم ګبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړو ډېر عزت یې لږ نه ډېر او بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشي چې کوټې ته یې وردن نه کړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی شادو غټ بیس غټ د انسان وی چې بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وی چې دا پېژنې زه ښه پېژنم حیوان دی بیزو ده نر بیز زما ته څه پته نه وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي راوستی او ما نه ژبه پرې کړې وی راته وی چې زما پلار و چې تا نه ژبه پرې کړه نو ستا ژبه خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت خدای پاک دقه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم سره اوسې څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړ
اخلاص سره به الته په حضور پاک درود شریف او دا په مرګرو به او د بقی مقبره ته هم دي. د بقی په مقبره کې لسو زرو نه زیات صحابه کرام دفن دي. د لسو زرو نه زیات. او خود ته هم دي او خود کې تقریبا او یا صحابه کرام دفن دي. څه خیر ته بیا مدینه ته وړل شوی دي او تقریبا او یا او بیا پټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه هغه سره دوه مرګري په یو ځای دفن دي او یو دی نو خلق دي د صحابه پیغمبر مبارک په وخت او بقی ته نو بقی ته تل او احد ته تل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه وسله باندې تماشو لبنه دي. دلته اوسم چې څوک مړو لاړ شي نو تماشې لبنه دي. د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدې لبنه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم. حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړی و. نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه خلکو به غلط رواجونه کول. اوس یې کوې فإنها تذکر الآخرة. دا سړي ته آخرت را یادوي. نو قبر نه په دې نیت تل پکار چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګو نن د خاورو لاندې پروت دی، څومره لوی عالمو نن د خاورو لاندې پروت دی، څومره لوی سردارو بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی. نو زه به م یو ځل دې خاورو له راځم. نو آخرت به سړي ته یاد شي. نو هلته خامخا خلک د بقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا ده د مکې مکرمې مقبره هغې کې هم څه بعضې صحابه او دفن دي خو پته یې نه لګي. او یو د حضور پاک بیبي ده پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغې قبر معلوم دی خلک ورته ورځي. اگر چې اوس حکومت هغې ته دروازه بنده کړې څوک دننه نه پرېږدي. خیر خبره مې دې پورې کوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته نو درود شریف پې مخامخ وایه او چې دلته نو بیا دلته هم درود شریف وایه. نو فیدې د درود شریف ډېرې زیاتې دي. د درود شریف فایده ګورې حضور پاک ته نه رسي، موږ ته رسي. یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاه. وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ ما ته ډېر نږدې وایي. نو درود شریف د حضور پاک د نزدېکت ذریعه ده. د قیامت پر ورځ پیغمبر مبارک ته ډېر زیات نږدې. او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ د الله رسول څومره درود دله ووایم. نو حضور پاک ورته وایي چې څومره ویلې شي وایه. وی ښه داسې به کوم چې نیم وخت به دله درود شریف ویم او باقي نیم کې به ځان له دعاګانې وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیاتوالی وکړه نو ښه به وی ښه دوی سې وخت به تا له درود شریف ویم یوی څه به دعا ځان له غواړم. وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیات درود ووی نو ښه به وی ښه د الله رسوله به ټول به تا له درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم. نو حضور پاک ورته څه وی بالکل ټیک تا الله دې په دعا خبردار دې دعا به دې خدای قبوله کړي او غم به دې خدای ختم. نو درود شریف چې څوک وایي غمونه هم پې ګورې ختمېږي. او چې ستا پاله کې څه حاجت دی که ته نه غواړې الله ته پته ده الله ته چې خبردار دی هغه حاجت به دې خدای پاک پوره کړي او دعا مو سره قبلېږي. کله چې دعا کوې مخکې وروسته ورسره درود شریف وایې کله چې کوې. یو صحابي دعا وکړله حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت منگذار تلوار دی. نو وی د الله رسول څنګه وکم وی چې کله سوال وکې او دعا کې نو بیا په آخر کې په ما درود شریف وایا نو خدای به دعا قبول کړي. د دعا لپاره درې آداب په ذهن کې کېنه. آداب ډېر زیات دي خو درې. لومبی د خدای حمد وایي کله چې دعا کوي چې نور څه نه یاد دا خو ته یاد چې الحمدلله رب العالمین دور پورې خدای حمد. بیا ورپسې درود شریف وایي. درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص نه د زړه نه دعا کوي او په آخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي که خیر انشاءالله. درود شریف وایي. بعضې خلکو یو پروپیګنډه کړې ده وایي په ناسته به وي په ولاړه به نه. څوک وایي لکه په ولاړه دی وایي دا پلانکۍ بیماري په کونډی به دې وایي خوږېږي. نن سبا خو د هر چا کونډی خوږېږي.
نو بس بیا به هر سړی وایي چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویلې ځکه مې ګونډی خوږېږي. دا غلطه ده، دا د درود دشمن دی ظالم. آداب په خپل ځای درود شریف، آداب یې دا دي چې ښه یک طرف ته یکسو کېنه او قبلې ته مخ کو چې هېڅوک هم نه نو درود شریف ووایه. دی آداب ښه خبره ده، لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک یو دای چې کوم وختو کې منه نو هغې کې مه وایه. لکه په اودس ماتې نه ذکر کولی شي نه درود شریف، غسلخانه کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف، هغې کې مه وایه. چې بربنډې مه ذکر کومه درود شریف وایه. نور یو ټیم چې دنه پاتې نه شي په هغې کې په روانه کې مو واړه په ګرځېدو کې مو وایه په حضور پاک درود شریف. الله پرې ډېر زیات خوشحاله دی. ښه اوس دلته درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واخیستلی شي، نومونه یې دوه دي. ښه هسې نومونه خو یې ډېر دي، خو دا ذاتي دوه نومونه دي، یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم. دې دوو کې چې یو واخیستلی شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا به وایه که اونه وي ګناهګار شي. او هغې کې یو حدیث د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دل د دې منبر په دې ړومبی پوړی قدم کېښود نو وی آمین، نو چې په دویمه کېښود بیا وی آمین، نو چې په درېیمه باندې کېناست نو بیا وی آمین. نو چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو چا دعا ونه رېده او ستا آمین هم واورېد. وی په یو پوړی چې مې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام راغی. وی ما ته وی چې د چا مور او پلار جمدي وي او دې دومره خدمت ونه کړي چې د دې مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسوي نو خدای دې هلاک کړي. رغم انف رجل پوزه دې په خاورو ککړه شي، خدای دې هلاک کړي. نو ما وی آمین. هلکه دې نه څه معلومه شوه چې مور پلار د چا جمدي وي دې به خدمت کوي. دومره خدمت به کوي چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي. او که دومره خدمت یې ونه کړه نو ګورې خیره چا کړې ده؟ جبریل علیه السلام. آمین پې چا ویلې دی؟ حضور پاک. نو دا خیره به قبلېږي که به نه قبلېږي؟ ټول د مور او پلار قدر کوئ ښه او عزت او احترام کوئ. دا چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما له طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ږدی، پخپو ولې یو دوه لاسونه ږدی، مور له په اوږو یو دوه لاسونه ږدی پخپو. په دې ته ستړی کېږې نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وښېږي او دغه دعا ډېره زیاته هسې مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي. او چې کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختوه. امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي. نو داسې به نه کې چې په جیب کې رشي دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ځغلی. مور نه وړله، لاول مور نه وړه، د هغې نه پس کور وانا له ورکوه، لاول پلار نه وړه، د هغې نه پس. او که کوټې ته دې یوړل مجبوره، بعضې خلک شته مجبوره، نو بیا دې په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه وړه بیا دعا وکړي. دویم څه وی په دویمه پوړی چې کېناستم په دویمه یا درېیمه وخیم وی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي او جنت ته ورسېدلی م خدای هلاک کړي. نو رمضان کې به دونه عبادت کوې چې ځان په خدای وبخې. که دونه مو نه که نو خیره جبریل علیه السلام کړې د امین په حضور پاک وی. او په بله پوړی څه وی چې څوک ستا نوم د چا مخکې واخیستي چې د حضور پاک نوم او څوک پې درود شریف ونه وایي نو دې دې خدای هلاک کړي. نو خیره جبریل علیه السلام کړې ده او امین په رسول الله مبارک وی چې د پیغمبر نوم واخیستلی شي نومونه څو شو؟ محمد یا احمد. نو ټول به یو ځل درود شریف وایه ښه اللهم صل علی محمد چې پکې راځي دې ته درود وایه. او که بار بار په یو مجلس کې نوم اخیستی شي لکه یو نعتخوان دی او بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دی. ښه ده چې وایي مستحب، بلکې بعضې فقها خو وایي چې په هر ځل به واجب دی. خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب. او که د پیغمبر مبارک صفت واخیستلی شي لکه رسول الله شو، نبی الله شو، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی. درود شریف کم بهتر دی؟ په ټولو کې بهترین درود
دا د مانزه درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا یو درود شو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا پټولو کې دا بهتر لیکن هر څه کې چې اللهم صل راضي یا وصلی الله ټکی راضي بس دا درود یا اللهم صل پکې راضي یا وصلی الله او ډیر مختصر درود وصلی الله علی النبي الامي وصلی الله علی النبي الامي دا ډیر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي دا ټول ویل شي یا دا مې چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډیر فائدې او کو سره د آله او اولاد ذکر کړل صحابه ذکر کړل ډیر فائدہ بشي نو درود شریف بوایو که خیر ان شاء الله ټول بوایي ښا او تسبیح ځان لواله پاغي وای د نیټونو د موبایل نه څه جوړه او چې ماسوتن سمله نو ټول مرګري او سل کرات یا 200 کرات درود شریف وای کی دې شر دې درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نو درود شریف بوایو که خیر په شریک ټول یو ځل درود شریف وای اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين دعا کې الله تعالی درود شریف د ویلو توفیق راکړي خدای چې څونه ویلي دي مخکې تر اوسه پورې الله قبول کړي او زموږ درود شریف د مخکې مبارک پیغمبر تور رسول او زموږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړ کړي د مانځنه پس چې اللهم رب هذه الدعوه سو کوم درود شریف دی نو هغه په برکت د پیغمبر مبارک سفارش انسان ته حاصلېږي خدای د حضور پاک شفاعت زموږ نصیب کړي الله د هغه په دین راوړل شوی دین زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي او د حضور پاک د سنت او تابعداري نصیب کړي او د بدعات او رسومات الله په امن او امان کې اوسات یا الله چې څومره امت مسلمه ده ټول وبخي چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانه مشکلات دي الله پریشانه او مشکلات په خوشاله او بدل زموږ یو دوست په خبر نه راغلی دی محب صاحب داغه د زړه څه مقصد او حاجت دی د زړه د اخلاص ته مت دعا کې چې خدای پاک هغه مقصد او حاجت پوره کړي یا الله مقصد او حاجت خدای پوره کړي خدای مقصد او حاجت پوره کړي تما یو بل دوست دی اوسه راته مکه مکرمه نه ټلیفون وکړ حاجی تلا محمد صاحب هغه ته دعا کوي چې خدای پاک عمره او طوافونه قبول کړي دعاګانې الله قبول کړي او له په خیر دل ترا واستل او داغه والدین بیماران دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي د چا په کورونو کې چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونو شفا ورکړي مردگانو ته دعا کوي چې خدای وبخي زمونږ په دې محله کې زمونږ دا شیر لالا ټبر وفات شوی دې 13 هفته کې دعا وته کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او الله پاک ټول وارثانو له صبر ورکړي چې کوم ځای مړي شوی دي زموږ یو بل دوست دی په پیښور کې داغه تر وفات شوی 13 دغه کې هغه تم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او چې نور څومره مردگان وفات دي خدای دې ټول وبخښي او چې چاته څه پریشانې دي خدای پریشانې په خوشاله بدلې ته چا څه حاجتونه خدای ته حاجتونه پوره کړي الله ته زموږ ناراضي شي ډېر دوستان زموږ د جمعه تراغلي دي او د ډېرو دوستانو خپل مقاصد اغراض دي د خدای نه غواړي موږ بل دعا کوو چې خدای هغه مقاصد او اغراض ول پوره کړي د چا چې بچی نه او یا د چا نارینه اولاد نه الله ته نارینه اولاد ور نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین وړګرام کورونو د صادق او د روح الامین مور وفات شوه الله دې وبخښي الله دې وبخښي الله کور ولا ته ما دعا وکړه بیا مو ته کو چې خدای پاک وبخښي طالب علم نه جرمانه غشتل صحیح دي کنه غیر اذن نو خیر دې زمانه کې علما فتور کې غشتي شي کوئی مؤذن اذان کې اخر لا اله الا الله کې پر محمد رسول پټ دی وای کار دې نه وای دا یو مرګي د لون رفیق مسیح بیمار دی الله دې روغ صحت او شفا ورکړي دا بل مرګي دا جی آباد الله دې کور کې پریشانی ده الله پریشانی په خوشاله بدل او ته باندې ډېرې کې اکبر نواب په لیکي حاجی دیندار خان وفات شو الله دې وبخي او زمون په مولیانو کې لیکي
د صدیق قاری صاحب نه وفات شوی دی دا مولیانو کلی کې صدیق قاری صاحب نه وفات شو دعا وته کوي خدای پاک وبخښي الله مغفرت نصیب کړي 3 بجې جنازه ده او خدای پاک د آخرت خوشاله نصیب کړي ټول وارثان له خدای پاک صبر ورکړي برحمت